سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف یا موخه دا ده چې څنګه د یوچاته څخه د وخت پوښتنه کولی سو او یا د وخت په اړه باندې یوچاته معلومات ورکولی سو. What's the time? What's the time? څو بجې دي یا څه وخت دی؟ Could you tell me the time? کولی سئ چې د وخت په اړه راته ووایاست چې څو بجې دي؟ Do you know what time it is? کولی سئ چې تاسې راته ووایاست چې څو بجې یا څه وخت دی؟ How long have you been waiting? How long have you been waiting? تاسې له څه وخت راهیسې منتظر یاست یا انتظار کوئ؟ Do you have free time this afternoon? آیا تاسې نن ماپښین فارغ وخت لرئ؟ What time can we meet? What time can we meet? پر څو بجو باندې موږ تاسې سره لیدلی ملاقات کولی سو. What shall we do to kill time? موږ باید څه وکړو چې وخت په ښه ډول باندې مصرف کړو یا مثلا وخت ته رسیدګي وکړو یا موږ ته وایو ساعت تېر کړو یا وخت تېر کړو. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. اوس 10 بجې دي. It's midnight. It's midnight. اوس نیمه شپه ده. It's 6 a.m. now. اوس د سهار 6 بجې دي. او که ووایه چې PM بیا د شپې وخت ویل کېږي چې د ورځې د 12 بجو څخه وروسته تر ماښام یا د ماښام تر 12 بجو پورې PM دی او د ماښام د 12 بجو څخه وروسته تر سهار تر 12 بجو پورې AM دی. See you at 8 PM. مازدیګر پر 8 بجې یا ماښام پر 8 بجې به سره وګورو. I can't tell you exactly what time we will arrive. زه نسم ویلی چې پر څو بجو باندې به موږ راورسېږو. It's too late now. It's too late now. اوس ډېر ناوخته دی. My watch is stopped. زما ساعت ولاړ دی. Don't waste your time doing nothing. خپل وخت بې ځایه مه تېروئ. I can't think it was so late. زه فکر نه کوم ما فکر نه کوئ چې ډېر ناوخته و یا ډېر ناوخته دی. We have plenty of time. موږ وخت لرو یا موږ کافي یا په کافي اندازه باندې وخت راسره دی. Give me a little more time. یو څه یا لږ نور وخت راکړه. It's time to leave. اوس د دې وخت رسېدلی چې باید حرکت وکړو یا ولاړ شو. It's almost time to go home. اوس د دې وخت دی چې کور ته باید ولاړ شو. Time went by so fast. Time went by so fast. وخت ډېر تیز دی یا چابک روان دی یا وخت ژر تېرېږي. The supermarket opens at 9 AM. سوپرمارکیټ چې دی هغه پر 9 بجې باندې خلاصېږي یا دوکانونه چې موږ تاسې ورته وایو پر 9 بجې باندې خلاصېږي. The class starts at 8 AM in the morning. سیمپونه پر 8 بجې یا سیم پر 8 بجې باندې د سهار شروع کېږي. خدای دې وکړي چې ور باندې پوه شوي یاست. که کوم ځای باندې پوه شوي نه یاست دوستانو، کولی شئ تاسې کمنټ راته وکړئ یا میسج وکړئ چې تاسو کمنټ ته به پر وخت جواب کړم.